نن په ګډه میخانه ورانه کړه، د کلي خلکو نن په ګډه میخانه ورانه کړه، چاته پیالې، چاته کاسې، چاته جامونه راوړل. او جان په پښتو کې ستا د مینې په خاطر محبوبې د زړه په وینو نن لیکلي څو شعرونه راوړل. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. په اسټیج ناست صدر زموږ ګران ملګری ساګر تنقیدي صاحب، الطاف ګل صاحب، ملګری نعمت زاده، زما ګران ملګری اسحاق خټک صاحب، او په پنډال کې ناست زموږ مشران، کشران، همزولي، ملګرو، ماشومانو، ټولو ته مینه، خلوص، اداب، السلام علیکم. ډېر خوشحاله یو چې نن د ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت لټون پښتو ادبي کلتوري سنګر ملګرو دا پروګرام را جوړ کړی دی. ډېر خوند یې وکړو، ډېر ښه پروګرام دی. زه د خپل طرفه ورته خیر حاجي تحسین وړاندې کوم او ستاسو او د صدر صاحب په اجازه ما سره یو نظم دی. زما ژبه د نظم عنوان دی زما ژبه. زه یم پښتون، پښتو زما ژبه ده چې مې د پلار او د بابا ژبه ده. ما وی زما ژبه خوږه ژبه ده، ما وی زما ژبه پوره ژبه ده. زما پښتو د بادشاهانو ژبه، د عالمانو شاعرانو ژبه، د ابدالي او د خوشحال ژبه ده، د پیر روخان او باچا خان ژبه ده. دا د همه پښتون افغان ژبه ده. ما وی زما ژبه خدا سي نه ده، ما وی زما ژبه وطن لري، سیندونه لري، ما وی زما ژبه ځنګل لري او غرونه لري، ما وی زما ژبه ښکلا لري، باغونه لري، ما وی زما ژبه سپرلی لري، ګلونه لري، ما وی زما ژبه قلم او کتابونه لري، ما وی زما ژبه کلتور او تاریخونه لري، ما وی زما ژبه جمال لري، هنرم لري، ما وی زما ژبه په ټوله نړۍ، ما وی زما ژبه مثال لکه د انورم لري. ما ویل یا زما خوږو ملګرو، ما د خپل ژبې په سر داسې قسم کړی دی چې زه به خپله ژبه په هر ډګر په هر میدان کې سرخورو ساتمه. او د حمزه بابا په دې شعر عقیده لرمه، وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم.